د عمل د قبلېدو څو مرتبې دي؟ 3 مرتبې دي. اولنۍ مرتبه دا ده چې الله د عمل قبول کی او الله د دغه کس نه راضي شي او د هغه صفت هم کوي او د هغه تذکره د ملایکو په منځ کې کوي. دا ټول نه اوچته مرتبه ده. الله د عمل قبول کی او د دې بنده نه راضي شي او د ملایکو په منځ کې د هغه صفت بیانوي، ثنا. دویمه مرتبه دا ده چې د عمل قبول شي او ثواب او اجر پې میلاو شي. بس دا د اولنۍ مرتبې نه کته ده. یعنی دا پکې نشي چې الله د هغه صفت وکړو او ثنا یې وکړه د ملایکو منځ کې، دومره چې عمل قبول شو او الله ولا اجر ورکړو. درېیمه مرتبه دا ده چې اجر ورته نه میلاویږي، الله د هغه په هغه باندې ثنا نه وي د ملایکو په منځ کې، خو صرف دومره ده چې فریضه پې ساقطه شي، ذمه پې فارغه شي. په دې به څوک مثال راکړي؟ نه نو مثال په هغې باندې چې صرف فریضه تې ساقطه شي او ثواب ورته نه میلاویږي، هغه نه قبلېږي، هغه د بنیاد نه قبلېږي، هغه د بنیاد نه قبلېږي. نه 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 تاسو ذهن هغه طرف ته نه تللی. حدیث کې راځي چې یو سړی په دغه پسې لاړ شي، په کاهن پسې او په جادوګر پسې، او خبره ولا نه مني خو هسې لاړ اوري. څو ورځې مونځ نه قبلېږي؟ 40 ورځې. دلته نه قبلېدو مطلب هلته دا دی چې یعنې الله راضي کېږي نه دې سړي نه، او الله یې صفت نه کوي او ثواب او اجر ورته نه میلاویږي. صرف دومره دی چې فریضه تې ساقطه شوه، بس. دا د قبلېدو درېیمه مرتبه. یو حدیث کې داسې هم راځي چې یو غلام د خپل سید نه، یو مري د خپل سید نه وتښتېدو، د ده مونځ نه قبلېږي. نه قبلېږي معنی دا ده چې یعنې اجر او ثواب پې ورته نه میلاویږي، نور ذمه پې فارغېږي. پوه شوي تاسو په دې مسله کې؟ 3 کسان کم کم دي، 3 مرتبې. یو هغه عبادت چې په هغه باندې الله پاک راضي شي، عبادت قبول کړي، دویم پې راضي شي، دریم د ملایکو په مخ کې د هغې تذکره او صفت بیان کړي، او دویمه هغه چې هغه باندې الله راضي شي او ثواب پې ورکړي، عبادت قبول کړي او ثواب او دریم هغه چې په ذمه پې فارغه شي او ثواب پې نه میلاویږي. دا 3 مرتبې دي د قبولیت چې د علماو ذکر کړي دي، دلته موږ مختصر ذکر کړي.